د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومه شخړه وه هغه نه پس د پولې دواړه خوا کاروبار په ټپه ودرېده. هغه څه پس د کوم چې د چمن تاجرانو هغه یو آیت افغانستان ته لاړ سو، د کوم چې افغان کډوالو هغو په مخه باندې دروازه خلاصه سول. اوس صورتحال څه ده؟ آیا راتلونکي کې به څومره زر وسي چې کاروبار د تل په څېر بیا پیل سي او تجاران خپل تجارت په دې هکله ما سره اوس ناسته عبدالنافع جان کوم چې د افغانستان د چمن د تجارانو مشر ده، د سره معلومات کوو چې نوي معلومات څه دي او دوی څنګه وکړل چې دا ستونزه لږ حد پورې دوی حل کړي. نافع صاحب ډېره مننه پښتو جرنل ته مو وخت راکول. نافع صاحب لومړی خو دا راته ووایه، تاسو یو آیت لاړو بولدک ته، هلته مو خبرې وکړې او کوم چې تاوتریخوالی وي هغه کې مې یو څه کمي راوستله، په دې هکله راته ووایه. یقینا د ټول د مخ عمر ستا او ستا د میډیا ټیم ډېر شکرګزار یې. په تېرو 10-12 ورځو کې چې پر پاک افغان پوله باندې چې کوم ناخوشګوار واقعات پیښ شوي وو، هلته کشیدګي وه، د دواړو ملکونو تر مابینځ د جنګ یو ماحول جوړ و. په دې کې یقینا د پولې په دواړو غاړو باندې چې کوم آباد میش پښتون وطن یا د پاکستان په طرف باندې چې کوم ولسونه دي، دا هلته چې کوم پراته دي هغه د ډېر شدید مشکلاتو سره ښکار سو. د مشکلاتو سره سره بیا داسې وو چې دلته پر چمن بارډر باندې دوه مین لوډ چې کوم دا وخت پر بارډر باندې وو. یو د افغان کډوالو په صورت کې چې کوم لوډ افغانستان ته ستنېدی دا شدید متاثره سو، او بلې خواته زموږ چې کوم د پولې دواړو غاړو ته چې کوم تجارت دی د پاکستان د افغانستان سره او د افغانستان د پاکستان سره هغه هم ډېر زیات متاثره سو. نو یقینا د جنګ په دې صورتحال کې په کار دا وه چې مختلف کسان چې هغه مخته راغلي وی په دې کې چمن چیمبر چې دی هغه یو لیډینګ رول چې و هغه ادا کړي او د پاکستاني چارواکو سره د افغاني چارواکو سره ورسره د پولې هاخوا ته چې کوم په بولدک او کندهار کې د افغان تجارانو د دې سره موږ بشپړه رابطه وکړه. د رابطې په نتیجه کې موږ په دې وتوانېدو چې زموږ یو هیات 3 ورځې د مخه چې هغه سپین بولدک ته ولاړی د چمن څخه. یقینا هلته موږ د افغان سایډ سره چې د کندهار او د سپین بولدک هم تاجرانو ډېر مفید ګټور خبرې زموږ هلته ورسره وسوې، مجلس وسو. په هغه کې 2 درې داسې ټکي وو چې هغه باندې د دواړو اتفاق وو چې باید دا جنګ ودرول سي، سیسپایر وسي او برته د خلکو پر مخ باندې دا لاره چې کومه ده د جرنلي بارډر چې کوم دی دا خلاص سي. او د دې بارډر په نتیجه کې چې کوم خلک د مشکلات سره ښکار دي هغه د دې څخه وژغورول سي. نو بیا د دې فیصلې په نتیجه کې چونکې موږ د دواړو حکومتونو هم انبوډ اخیستی وو، د تجارانو هم انبوډ وو. په دې کې په اوله مرحله کې داسې وسو چې په چمن کې ولاړ د 1.5 هفتې څخه چې کوم افغان کډوال وو چې په سوونو لارۍ او ټرکونه د هغه څه لوډ هغه په ډېر متغوش حالات کې په یو داسې حالات کې چې د هغو ته د خوراک مشکلاتو، د اوبو، د صحت مشکلات ورته و. درلودلو دا چې پر سر هېڅ حیوان نه و، هغه د یو شنه اسمان لاندې ناست و. که څه هم د چمن مخیر حضراتو لوکل اډمنسټریشن در خپله وس پورې د هغو د ادرسي کوله، خو بیا هم ډېر لوی لوډ و، ډېر لوی بوج و. په اوله مرحله کې دا وسو چې هغه دپاره لار خلاصه سوه، هغه خلک چې کوم وو هغه برته خپل وطن ته ستانه سو. او په دویمه مرحله کې موږ دا کوشش وکړي چې د دواړو طرف در مابینځ د تجارت په حواله لاره همواره سي، لاره خلاصه سي، او د لارې په نتیجه کې بیا دواړو حکومتونه زموږ سره په دې اتفاق سو چې موږ د بارډر لار د دواړو خواو ته چې کوم د خالي ټرکونو په صورت کې کوم د سوونو ټرکونه ولاړ دي د پولې دې خوا په ګمرکاتو کسټم کې دا یو بل ته سره تبادله کړو، دا لار خلاص. نو هغه لار هم د الله په فضل سره خلاص و. موږ چمن چیمبر یقینا پر امید دی چې د دواړو ملکونو چې کوم چارواکي دي، کوم صاحب اقتدار دی، هغه د دې ولس غم وخوري، پر دې ولس زړه وسوځي او د دې حالاتو سره چې موږ د تېرو 2 کلو څخه د کوم مشکلاتو ښکاري د دې د ازالې لپاره ډېر ټوس او داسې ګټور اقدامات ضروري دي چې په خطه کې امن راسي، د خلکو دپاره د روزګار ذرایع پیدا سي. نو موږ اوس هم د دوی څخه دا تمه لرو چې دوی د جنګ بجایه د خپلې خبرې پر میز سره حل کړي، د خبرو د لارې سره حل کړي. زموږ د افغانستان در مابینځ
چې کومه رشته ده هغه د یو کال د دوو د درې نه ده بلکې د څه دوی موږ سره همسایګان یې موږ سره ورونه یې موږ سره قریبان یې د دواړو خواو چې کومه زموږ رشتهدارۍ دي زموږ تګ و راتګ دی دا شدید متاثره دی خلک ډېر د ستومانۍ ښکار دي. نو حاجي صاحب دا راته ووایاست تاسې په تماس کې له اسلام آباد سره هم دلته هم تاسې ناستې کوئ کله به کاروبار بېلته پیل سي؟ یقینا داسې دی چې اوس د دوو ملکو در مابین چې کوم تاوتریخوالی راسي هغه بیا پر دونه لوی باډر باندې چې 600 کیلومتره باډر باندې پر 6 مقاماتو باندې په یوه وخت باندې جړپونه وسو جنګونه وسو کشیدګي وسو دا ډېره لویه مسله ده دا صرف د چمن باډر مسله نه وه یقینا دا د دواړو ملکو در مابین یو غټه اړټ ایشو وه او اسلام آباد و کابل چې دا وخت یو روند و دوه رونډه په دوه قطر کې وکړو یو به مزید مخته دوی په استنبول کې هم کوي او موږ پر امید یو انشاءالله چې دوی به په دې وتوانېږي چې د خلکو دپاره بیا دا لارې چې دي هغه د خلکو په مخ خلاصې کړي د خلکو مشکلات کم کړي او زموږ تجارت چې کوم د کرونو روپو تاوانونه موږ د ورځې برداشت شو د سیمې د دواړو غاړو خلک د هغه څه خلک خلاص کړي د خلکو دپاره اسانۍ جوړې کړي یقینا چې دا به په 2-3 ورځې کې موږ پر امید یو چې دوی دا د تجارت پر مخ باندې دا لارې مکمله خلاص کړي. حاجي صاحب دومره ناسته په استنبول کې کېږي د کابل او د اسلام آباد تاسو اسلام آباد سره په دې هکله خبرې کړې خپل کوم ستونزې دي هغه مو سره شریکې کړې دي او د دوی ځواب څه ده؟ بالکل چمن چیمبر چونکې وسیع رابطې لري د پاکستان د مختلفو چارواکو سره پر مختلفو سطحه زموږ د فیډریشن چیمبر اف کامرس په دې جریان کې دی زموږ د افغانستان سره چې کوم د تجارانو ټولنه ده د دوی د تجارت خونه ده د هغه سره موږ په رابطه کې او د پاکستاني حکام افغاني حکام سره چې د چمن پر سطحه یا لوکلي یا د صوبې په پیمانه یا د ملک په پیمانه کم ځای پورې چې زموږ اواز رسي موږ خپل اواز یقینا رسولی دی د میډیا په ترو د خط و کتابت په ترو د ډایرکټ رابطو په نتیجه کې موږ دوی په دې قانع کړي دي چې جنګ چې دی هغه د دې مسلو حل نه دی او دوی به یقینا د خلکو په مخ باندې د لارې خلاصوي او موږ به برته د یو ښو ورونو غوندې خپل ژوند چې دی د بیا لپاره پیل کوو. حاجي صاحب تاوتریخوالي پس به په پخواني مکانیزم به کاروبار کیږي که یو نوی مکانیزم خواته روان دی؟ داسې دی چې یقینا که تاسو د قطر اعلامیه وګورئ د اوربند پاک کې 3-4 داسې ټکي راغلي دي چې هغه زموږ د باډر چې کوم تګ و راتګ دی هغه په یو بل لوري باندې بیایي او دا یو مثبت ګام موږ بولو چې په هغه کې د عام خلکو د تګ و راتګ دپاره خپله لار خپله سي د تجارت دپاره چې دی هغه خپله لار خپله سي د تجارت باید دپاره خپل یو کوریډور چې ورته وایي هغه ورته متعین سي او یقینا چمن چیمبر په دې خبره باندې پوره باور لري چې د دواړو ملکونو بلکې په خطه کې تاسو وګورئ چې هر ځای د ملکونو در مابین تاوتریخوالی راځي زموږ موقع په دې حواله دا دی چې حکومتونه باید سیاست او تجارت سره جلا کړي یقینا بعضو ملکونو کې تجارتي مسایل چې هغه د دغه ښکار سي د ملکونو د سیاست ښکار سي نو په هغه کې خلک هم زیان وخوري موږ هم تاجران چې هغه سخته ضربه وخورو او موږ چې د یوې ضربې څخه ځان راباسو بیا د بل مشکلات ښکار سو نو دا چې چون تجار ستا د ملا د هډ غوندې یو کردار ادا کوي زموږ په ټولنه کې او که د پولې په دې خوا دی که په خوا دی چې هغه زیانمن سي نو یقینا معیشت خرابېږي او چې معیشت خراب سو ستا ملکي حالات بیا په هغه ډګر باندې نسي چلېدی چې کوم په کار نو تجارانو سره باید دوی همکاري وکړي او د قطر د مایدې چې کوم پوینټس دي په هغه کې 2-3 داسې پوینټونه دي چې لکه ما چې ذکر درته وکړي چې باید د تجارت لپاره خپل لار وي د عامو خلکو لپاره خپل لار وي د کډوالو لپاره خپل یو ترتیب جوړ شي نو دا به ډېر ښایسته نظام او په مستقبل کې به دا یو ښه پیشرفت موږ بللی شو. مننه.